ستړي مشئ دا شمشاد دی او تاسې د 7 بجو خبري ټولګه ګورئ. نن چهارشنبه د لیندۍ قوس 9 او د ډسمبر میاشتې 20 نیټه ده. دې خبر ټولګه کې مو د هیواد له سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو سربیره د نړۍ له مهمو حالاتو او پیښو هم خبرو. پیل یې په مهمو سرټکو. د سالنګ تونل د بیارغولو پروژه بشپړه شوه. حکومت د دویم تونل ایستلو او له حیرتانه تورخم ته د اورګاډي پټلۍ غځولو پلان لري. اسلامي امارت په پام کې لري چې د امکاناتو په برابرېدلو سره د سالنګ دوهم تونل هم وباسي. انشاءالله پر دې باندې هم خبره روانه ده. په اړه یې تحلیلونه ویشلي دي. امیر خان متقي او ضمیر کابلوف د کابل او مسکو د اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کړې دي. د افغانستان او روسیې دوی اړخیزې اړیکې ورځ په ورځ قوي کیږي او له روسیې څخه مننه کوو چې په نړیوالو ناستو کې له افغانستان څخه خپل ملاتړ څرګند کړی دی. د لوړو زده کړو وزارت چوپتیا د اندېښنې لا زیاتې کړي دي. د امارت د تېرې واکمنۍ چارواکي د زده کړو پر وړاندې د حکومت اوسنۍ تګلارې ننګوي. د ټولو بهرني مؤامراتو د سایسو توطئو مخه به مو نیولې وای. نظام به د نظام حاکمیت به د تداوم پیدا کړی وای. او پر غزې د تېرې ورځې بریدونو کې کابو 200 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. ډېر ښه راغلاست. زه هدایت الله همت یم. د سالنګ لویې لارې د تونل او ګالرۍ کار بشپړ او نن ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. په دغو مراسمو کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر، د ټولګټو وزارت سرپرست او د خصوصي سکتور استازو ګډون کړی و. ملا عبدالغني برادر ډاډ ورکړ چې حکومت پلان لري څو د سالنګ دویم تونل هم وباسي او له حیرتانه تورخم ته د اوسپنې پټلۍ وغځوي. د سالنګونو لار د هیواد له مهمو او سترو مواصلاتي لارو څخه شمیرل کیږي. د دې لارې په لړ کې د سالنګ تونل یا دقیق دغه ځای هغه موقعیت چې په شاوخوا 4 میاشتو کې د بیارغونې چارې پای ته رسیدلې دي. د پروژې د انجینرانو په وینا دلته شاوخوا د 90 سانټه په اندازه جغلکاري، سیخ لګونه او کانکریټ کاري شوې ده او هغوی ډاډ ورکوي چې دغه بیارغول شوی سړک به تر 80 کاله مقاومت ولري. د رئیس الوزرا لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر د سالنګ لویې لارې اهمیت په اشارې وویل دا لار د جنوبي او منځنۍ اسیا هیوادونو لپاره د ترانزیت په برخه کې مهم رول لري او دغه راز د ګاونډیو هیوادونو د تجارتي توکو په لیږدرلیږد کې به ډېرې اسانتیاوې رامنځته او له دې لارې به د سوداګریزې راکړې ورکړې حجم هم زیات شي. دا به زموږ د ټولو تجارانو ورونو او د ټولو سرمایه ګزارانو ورونو لپاره یو ډېره ګټه لاسته راوړنه وي. چې د ګاونډي هیوادونو د تجارتي توکو په لیږد رالېږد کې به ډېرې اسانتیاوې هم رامنځته شي او له دې لارې د سوداګریزې راکړې ورکړې حجم به هم زیات شي. د سالنګ تونل د پرانیستې په مراسمو کې د ټولګټو چارو وزارت سرپرست محمد عیسی ثاني، د خصوصي سکتور استازو او یو شمیر مسؤلینو هم حضور درلود. عبدالغني برادر وویل یو ملت په اقتصادي لحاظ هغه مهال پر پښو درېږي او د خودکفایۍ پر لور ګامونه اخلي چې سالمه زیربنا ولري. خو په خبره یې د افغانستان زیربنا د تیرو 40 کلونو د جګړو له امله سخته صدمه لیدلې ده. یو ملت په اقتصادي لحاظ هغه مهال پر پښو درېږي او د خودکفایي په لور ګامونه اخلي کله چې سالمه زیربنا ولري. زموږ د هیواد زیربنا د تیرو 40 کلونو د جګړو له امله سخته صدمه لیدلې. د اقتصاد د اساساتو رغولو اهمیت اسلامي امارت درکړی دی ځکه یې د اقتصادي پالیسۍ مهمه برخه ګرځولې ده. څومره وړاندې موږ په همدې سیمه کې د سالنګ د لارې د اساسي بیارغونې د کار د پیل ابتدا درلوده. ډېره موده نه ده تېره شوې چې نن یې د ځینو اساسي برخو لکه تونل، ګالریانو او نورو ساحو د کار د پوره کېدو او ګټې اخیستنې ته د سپارلو پرانیسته کوو.
اقتصادي مرستیال ډاډ وښود چې اسلامي امارت د اقتصاد د اساساتو رغولو اهمیت درکړی او د امکاناتو په برابرېدو سره د سالنګ دوهم تونل د ویستلو پلان لري ترڅو له حیرتان څخه تورخم ته د اوسپنې پټلۍ وغځوي. اسلامي امارت په پام کې لري چې د امکاناتو په برابرېدلو سره د سالنګ دوهم تونل هم وباسي. انشاءالله پر دې باندې هم خبره روانه ده. په لږ نږدې وخت کې انشاءالله خپل ملت دوهم زیری دا هم ورکوو چې د تونل دوهم تونل به هم انشاءالله موږ خلکو ته په دغه باندې ورکړو، په ټکا باندې. نو هغه باندې هم انشاءالله کار شروع کېږي. د دې تونل بدیله لار به هم انشاءالله بله پیدا شي. مونږ لا تشویق سو تر څو د دې سالنګ د باقي مانده سړک هم په هغه ښه توګه ترسره کوو. انشاءالله تعهد کوو، ژمنتیا موجوده ده. د اسلامي امارت د مشرتابه همکاري موږ سره موجوده ده. هغه کم مزل چې په 2 کلونو کې اسلامي امارت ترسره کړی هغه په تېرو 20 کلونو کې نه ده ترسره سوی. د برادر په خبره دا برخې په داسې اساسي ډول د افغان انجینرانو له لوري رغول شوي چې په تېرو 20 کلونو کې یې ساری نه دی لیدل شوی. مسؤلینو د سالنګ لویې لارې د تونل او ګالریو د اساسي بیارغونې له امله د ټولګټو وزارت قراردادي خصوصي شرکتونه او انجینران وستایل او ډاډ یې ورکړ چې اسلامي امارت د هیواد د آبادۍ لپاره هڅې کوي او ټولې کړې ژمنې به په عمل کې ثابت یې کړي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره کتلي دي. بهرنیو چارو وزارت وایي د کتنه کې د افغانستان او روسیې پر 2 اړخیزو اړیکو د سوداګرۍ ودې او سیمه ییزو او نړیوالو میکانیزمونو کې د سرپرست حکومت حضور په اړه بحث شوی. د چارو شنونکي وایي کابل ته د روسیې ځانګړي استازي د سفر موخه په تاجکستان او روسیه کې د افغانستان حکومت د سیاسي مخالفینو د ناستو جبران او د افغانستان او سیمې په مسایلو کې د خپل فعال حضور تثبیتول دي. د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف د یاد وزارت له سرپرست امیر خان متقي سره لیدلي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې ناسته کې د افغانستان او روسیې پر 2 اړخیزو اړیکو د سوداګرۍ پر ودې او سیمه ییزو او نړیوالو میکانیزمونو کې د افغانستان حکومت د حضور په اړه هر اړخیزې خبرې وشوې. په دې ناسته کې د افغانستان او روسیې پر 2 اړخیزو اړیکو د سوداګرۍ ودې او سیمه ییزو او نړیوالو میکانیزمونو کې د افغان حکومت د حضور په اړه هر اړخیزې خبرې اترې ترسره شوې. خبر پاڼه دغه راز د سرپرست وزیر امیر خان متقي له قوله زیاتوي چې د افغانستان او روسیې 2 اړخیزې اړیکې ورځ په ورځ قوي کیږي او له روسیې مننه کړې چې په نړیوالو ناستو کې د افغانستان ملاتړ کوي. د افغانستان او روسیې 2 اړخیزې اړیکې ورځ په ورځ قوي کیږي او له روسیې څخه مننه کوو چې په نړیوالو ناستو کې له افغانستان څخه خپل ملاتړ څرګند کړی دی. روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي وویل ځینې هیوادونه غواړي چې د نوي میکانیزمونو د جوړولو له لارې خپلې اجنډاوې په سیمه کې پلي کړي او د افغان حکومت له توافق پرته باید داسې څه ونه شي. زمیر کاپلوف وویل که هر هیواد له افغانستان سره مشکل لري کولی شي افغان حکومت سره د 2 اړخیزو اړیکو له لارې مطرح کړي. له دې سره بیا افغانستان ته د روسیې د خاص استازي د سفر په اړه د چارو شنونکي بېلابېل لیدلوري لري. باور دا دی چې روسیه د افغانستان سیمې او په لویه کې د شرقي بلاک په مسایلو کې غرب ته د ځان فعاله ښودلو په لټه کې ده. کله چې امریکا غږ په خپل اتباعو باندې کوي چې افغانستان ته سفر مه کوئ او که یم ځان خوندي وساتئ چې هلته توریزم مطرح کېږي. بلې خوا ته د بریتانیا د سفارت شارلتافیل د افغانستان په چارو کې راځي له چارواکو سره ګوري. طبعا روسیه بې تفاوته نه پاتې کېدو ته هغه راځي بیا نو دا د سوداګرۍ او دا خبرې کوي تشویقي خبرې کوي اما په څنګ کې بیا نو خپل سیاسي اهداف مخې ته بیایي. دوی روسیې هدف خپل حریفان دي غربي نړۍ ده. راځي هم طالبانو سره خبرې خپلې کوي ډاډ ترلاسه کوي او هم غرب ته ښیي چې دلته زه مطرح یم تاسې که څه کوئ بدون د ما د اجازې به نه کوئ او که نه بیا ستونزې مشکلات ته جوړوو. ځینې کارپوهان په تاجکستان او روسیه کې د اسلامي امارت د مخالفو جهتونو ناستو ته په پام د روسیې د استازي راتګ جبراني بولي خو ټینګار لري چې دا اړیکې د پخوا په څېر د حساب وړ خوږې نه دي. خو په همدا تازه لیدنه کې سرپرست وزیر د روسیې او افغانستان اړیکې ورځ په ورځ واکمنې کېدونکې بللې دي. مسکو او تاجکستان کې د مخالفانو 2 سترې غونډې وسولې او دا غونډې پرته د روسیې د حکومت د تایید څخه ناممکن وي.
لہذا طالبانو مشرانو ټولو په دې باب خپل تشویش اظهار کړی دی او دا په ډاګه ویلي دي. زه فکر کوم چې د کابلوف راتګ کابل ته د دې لپاره دی چې هغه صدمه چې هغو دوو غونډو د کابل او مسکو روابط ته رسولې ده هغه یو څه ترمیم کړي او بل متقیته د تاجکستان او مسکو د غونډو په باره کې څه معلومات ورکړي. زه فکر کوم چې په عموم کې د روسیې او د طالبانو روابط د ترنګلتیا خواته روان دي، روابط خړپړ سوي دي، ساړه سوي دي او د پخوا په شان ګرم نه دي. په دغه لیدنه کې د روسیې ځانګړي استازي د امریکا له متحده ایالاتو غوښتي چې د افغانستان بانکي زیرمې ازادې کړي څو د افغانستان په اقتصاد کې مرسته وکړي. د اسلامي امارات پخواني غړي د نجونو پر زده کړو د بندیز دوام د حکومت د بقا په زیان بولي. د اسلامي امارات د تیرې دورې لوی څارنوال جلال الدین شینواری وایي که د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیستل شي نو د بهرنیو دسیسو مخنیوی کیدی شي. نوموړی دغه راز د ستونزو د اساسي حل لپاره د لویې جرګې رابلل مهم بولي او زیاتوي چې د یو جامع نظام رامنځته کولو لپاره له افغانانو سره خبرې اترې ضروري دي. په داسې حال کې چې له تیرو 2.5 کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د زده کوونکو نجونو پر تګ بندیز کورني او نړیوال غبرګونونه درلودل، تازه د اسلامي امارت په تیره واکمنۍ کې لوی څارنوال جلال الدین شینواری هم د نجونو پر زده کړو بندیز د حکومت د بقا پر زیان بولي. نوموړي له شمشاد سره په ځانګړي مرکه کې وایي زده کړې او تحصیل د ټولو افغانانو برابر حق دی او په خبره اسلامي امارت کولی شول چې په تیرو 2.5 کلونو کافي مهلت کې په دې اړه میکانیزم جوړ کړی وای. شینواری زیاتوي چې ښوونځي او پوهنتون ته د نجونو پر تګ بندیز د حکومت او خلکو ترمنځ واټن زیاتولی شي. دا میکانیزم باید په 2.5 کالو کې جوړ شوی وای. دا بهتره خبره وه، ښه خبره وه. د ټولو بهرني مؤامراتو د سایسو توطئو مخه به مو نیولې وای. نظام د نظام حاکمیت به تداوم پیدا کړی وای. جلال الدین شینواری د نجونو زده کړې فرض بولي او زیاتوي چې سرپرست حکومت ورته د زمینې پر برابرولو مکلف دی. خو شینواری باور لري چې د حکومت له لوري نجونو ته د زده کړو اجازې په ورکولو سره د بهرنیو دسیسو او توطیو مخنیوی کیدای شي. واعدوا لهم ما استطعتم په مقابل د مخالفینو کې هر هغه شی چې ستاسو د توان لاندې وي هغه آماده کړئ. نو یو د جملې نه دا تعلیم مسأله ده او ما هم ویلی دي چې مونږ باید د ټولو بالقوه او بالفعل توطئو مؤامراتو مخه ونیسو او که د ښځو تعلیم شروع شي په حیث دی چې دا د ولس غوښتنه ده. که سم حکومت د ځینو سیاسي مشرانو لوري د ستونزې حل په موخه د لوی جرګې د رابللو وړاندیز ته مثبت ځواب نه دی ویل شوی، خو جلال الدین شینواری لوی جرګه د ستونزې حل یوازینی ادرس بولي. شینواری د راتلونکي احتمالي ستونزو مخنیوي لپاره باید د لوی جرګې له لارې بین الافغاني ډیالوګ ته لاره پرانیستل شي. بین الافغاني د صالح افغانانو، متعهدو افغانانو چې سابقه د خیانتونه لري، سابقه د اختلاس و جرم و قتل و قتالونه لري، د فسادونه لري، د دو په منځ کې بین الافغاني مذاکرات د دغسې خلکو په منځ کې یقینا چې دا مفید دی او ګټه رسي. له دې وړاندې پخواني ولسمشر او نورو سیاسي څېرو په افغانستان کې د ستونزو د حل لپاره د لوی جرګې د رابللو وړاندیز کړی و او له دې لارې د افغانستان سیاسي برخلیک پر سر یوې داسې سیاسي پرېکړې ته پر رسېدو ټینګار کړی چې ټولو خلکو او سیاسي جهتونو ته د منلو وړ وي. له تیر یو کال راهیسې له لوړو زده کړو محرومې نجونې خپل راتلونکي برخلیک ته اندېښمنې دي. دوی وایي سرپرست حکومت د نجونو زده کړو پر وړاندې خپله پرېکړه نه ده وروستی کړې او دا چاره د ژوند برخلیک زیانمنوي. بلخوا د چارو شنونکي د حکومت په تګلارې نیوکه کوي او وایي د یوه کال په تېرېدو سره مسؤل ارګانونه نه دي توانېدلي چې د نجونو د زده کړو په تړاو پرېکړه وکړي. پوره یو کال تیر شو خو د نجونو پر مخ د لوړو زده کړو دروازې لا هم تړلې پاتې دي، خو افغان نجونې لا هم د هغو شیبو په تمه دي چې پوهنتونونو ته د بیا ورتګ اجازه ترلاسه کړي. د پوهنتونونو یو شمېر محصلینې بیا اندېښمنې دي چې سرپرست حکومت د برخلیک د ټاکلو په اړه نهایي پرېکړه نه ده کړې او دا چاره د خپل تیاره راتلونکي پیلامه بولي. امروز یک سال از بسته شدن پوهنتون‌ها در افغانستان بر روی طبقه اوناس میگذره و متاسفانه در این مدت یک سال هیچ نوع اقدام صورت نگرفت به خاطر بازگشایی مجدد پوهنتون‌ها و باید به این موضوع اشاره کرد اگر به همین صورت ادامه بیافته عواقب ناخوشایند همچون
فراموشی آموزش و تحصیل در بین طبقه اوناس به وجود آمدن اختلالات در انکشاف تعلیم و تربیت در جامعه افغانستان و حتی باعث به وجود آمدن بیسوادی در نسل آینده بشر را در افغانستان را در بر خواهد گرفت. خو د پوهنتونونو استادان د نجونو پر مخ د زده کړو دروازو بندول د راتلونکي نسل لپاره ستر ناورین بولي او وایي چې د سرپرست حکومت دغه پریکړه به په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزې او کلتوري برخه کې نه جبران کیدونکي زیانونه ولري. دوی له سرپرست حکومت غواړي چې په دې برخه کې خپله پاملرنه زیاته کړي څو د نجونو د زده کړو وخت ضایع نشي. په افغانستان کې د نجونو پر مخ د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې بند پاتې کېدل دا د افغانستان د ملت لپاره او د افغانستان د آینده نسلونو لپاره د یو ستر ناورین حیثیت لري. په دې مکتبونو د نجونو پر مخ د مکتبونو د بند پاتې کېدل او د پوهنتونونو دروازې نه پرانیستل دا هم په سیاسي لحاظ، هم په اقتصادي لحاظ، هم په فرهنګي او ټولنیز لحاظ افغانستان ته نه جبرانېدونکي ضررونه او زیان رسوي. بلخوا د سرپرست حکومت دغه نادرسته فیصله هم دغه حکومت د افغانستان ملت سره په ټکر کې اچوي. یوازې پوهنتونونه نه دي چې د نجونو پر مخ تړل شوي. د سرپرست حکومت له واک ته رسېدو سره هممهاله د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې هم وتړل شوې چې نږدې 900 ورځې کېږي نجونې په ښوونځیو کې له زده کړو بې برخې دي. د چارو شنونکي بیا د حکومت په دې پریکړې د نیوکې ترڅنګ وایي چې د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې پرانیزي او هغو نجونو ته چې لوړې زده کړې یې کړي په کور دننه ورته د کار زمینه برابره کړي څو د نړیوالو نیوکې ته ځای پاتې نشي او نجونې هم په ډاډه زړه وکولای شي چې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. زه فکر کوم دا په تاریخ کې د موږ لپاره یو لوی پیغور دی چې په 21مه پیړۍ کې لا موږ اوس هم په دې نه پوهیږو چې د نجونو او د هلکانو تعلیم څومره ارزښت لري. متاسفانه که بیشتر از 1 سال میشه نهادهای علمی و تحصیلی برای دختران مسدود است و این شیوه و پالیسی باعث عقبمانی کشور مردم ما شده و کشور در یک انزوا قرار داده و از این ناحیه حکومت سرپرست تحت فشار جدی جهانیان نیز قرار دارد. حکومت سرپرست تلاش نماید تا نهادهای علمی را دوباره برای دختران احیا کند. د نجونو د زده کړو په تړاو مو د لوړو زده کړو وزارت له ویان سره اړیکه وکړه څو یاد وزارت ځواب را سره شریک کړي خو له پرله پسې اړیکو سره د راپور تر خپرېدو ځواب را نه کړ. که څه هم له دې وړاندې اسلامي امارت ویلي وو چې د زده کړو د میکانیزم او د نصاب د اصلاح له بشپړېدو سره سم به د نجونو پر مخ بیرته د زده کړو دروازې پرانیزي. پوره یو کال وړاندې د ډسمبر په 20 د لوړو زده کړو وزارت له لوري د یو ځانګړي پلان له مخې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړل شوې. که څه هم هغه وخت دغه پریکړې پراخ غبرګونونه درلودل او د بیرته اخیستو غوښتنې یې وشوې خو د یو کال په تېرېدو سره لا هم د زرګونه افغان نجونو د زده کړو برخلیک نه دی معلوم. د لوړو زده کړو وزارت دغه پریکړه تر امر ثاني بللې وه خو امر ثاني څومره او تر کله هغه پوښتنه چې مسؤل ارګانونه یې په ځواب کې پاتې راغلي. صبور ستانکزی، شمشاد نیوز، کابل. د نجونو پر مخ د پوهنتونونو بندېدو یو کال پوره شو. حکومت یې که څه هم د بیرته پرانیستو په اړه د طرحې د جوړولو ویلي خو داسې ښکاري چې لا هم یاده طرحه نه ده بشپړه شوې. عام افغانان له سرپرست حکومت غواړي چې د هیواد روښانه راتلونکي لپاره نجونو ته د تعلیم او تحصیل شرعي حق ورکړي. یو کال کېږي چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې بندې دي او نجونو د زده کړو اجازه نه لري. په پوهنتون کې د نجونو پر تحصیل د بندیز دوام نجونې او د دوی کورنۍ خواشیني کړي او له سرپرست حکومت څخه د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د بیا پرانیستو غوښتنه کوي. خو هم افغانان غوښتنه کوي چې حکومت د هغې طرحې د بشپړولو کارونه چټک کړي چې له مخې به د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي. د پوهنتونونو دروازې هم زموږ د خویندو پر وړاندې خلاصې کړي. د ښوونځیو دروازې خو باید پرانیستل شي ځکه چې که خدای مکړه موږ د دې موضوع په هکله بېغوري وکړو زموږ راتلونکی نسل به په ټوله معنا یو بېسواده نسل وي او دا بېسوادي به زموږ راتلونکي نسل ته ډېر خنډونه رامنځته کړي ډېرې ستونزې به رامنځته سي. د نجونو پر مخ د پوهنتونو دروازې خلاصې کړي ځکه چې موږ د روغتیا په نورو برخو کې د نجونو کار او فعالیت ته اړتیا لرو او زموږ غوښتنه دغه ده چې ژر تر ژره د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې دي د نجونو پر مخ خلاصې کړي. بیشتر از 1 سال میشه که طرف دانشگاه‌ها برای دختران بسته است و این به نظر ما یک ضایعه بسیار بزرگ در عرصه علم و تعلیم و تربیت در کشور است و ما خواستیم از امارت اسلامی است که هر چه زودتر
درب دانشگاه ها برای دکترا باز شود. غوښتنې دا دي چې د افغانستان روښانه راتلونکي لپاره باید د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې ژر پرانیستل شي، ځکه د عامو افغانانو په خبره د نجونو زده کړې او تحصیل د دوی شرعي او انساني حق دی. اسلام ورته حق ورکړی د زده کړو، دې برخه کې باید اسلامي امارات هم دوی ته خپل حق ورکړي او دوی پوهنتونونو ته مکتبونو ته پرېږدي تر څو زموږ او ستاسو هغه راتلونکی نسل جوړ شي، ځکه یو مور په دې برخه کې ډیره د خپل ماشوم سره د خپل اولاد سره پاتې کیږي، نو یو مور باید حتما تعلیم ولري، تعلیم یافته اوسیږي تر څو هغه ټولنه په ښه شان سره وروزل شي او پرمختګ وشي. تقریبا څه باندې 3 کاله کېږي چې د نجونو ښوونځي باندې د ټولو ځوانانو مشرانو غوښتنه هم دغه ده چې دوی باید دغه بند دروازې خلاصې کړي تر څو یو پرمختللی افغانستان ولري او که غواړئ چې هیواد هم له نورو هیوادونو سره سیال شي د خویندو پر مخ دروازې خلاصې کړي. په دې اړه مو د لوړو زده کړو وزارت له وایند سره مکررې اړیکې وکړې، خو نوموړي زموږ اړیکې ځواب نه کړې. له دې وړاندې سرپرست حکومت تل ویلي چې د نجونو پر زده کړو او تحصیل اوسنی بندیز دوامداره نه دی او تر هیله بشپړېدو سره به سم د تعلیم او تحصیل اجازه بیرته نجونو ته ورکړل شي. په قطر کې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر رئیس سهیل شاهین د ملګرو ملتونو سازمان کې امارت ته د افغانستان د دایمي څوکۍ د نه سپارلو په غبرګون کې وایي چې دغه پریکړه ناقانونه او ناعادلانه ده. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو دریم ځل هم د دې څوکۍ د سپارلو پریکړه ځنډولې. د ملګرو ملتونو عمومي مجموعې د یو پریکړه لیک په تصویبولو سره د افغانستان سرپرست حکومت ته د دې څوکۍ له سپارلو ډډه کړې او ویلي دي چې د افغانستان د دایمي استازولۍ په تړاو د یادې استازولۍ له اوسني سرپرست نصیر احمد فایق او بهرنیو چارو وزارت 2 وړاندیز لیکونه ترلاسه کړي دي. بلخوا ټاکل شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن شپه د افغانستان وضعیت په تړاو بحث وکړي او په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت رئیسه روزا اوتونبایوا به هم د افغانستان اوسني وضعیت په اړه معلومات وړاندې کړي. کې د افغانستان چوکۍ د افغانستان د اسلامي امارت د حکومت اصولي حق دی. اسلامي امارت په ټول هیواد مکمل تسلط لري او ولس ورسره دی. د فتح نه وروسته په تیرو 2.5 کالو کې په هیواد کې بشپړ امن او امنیت تامین کړی، لوی اقتصادي پروژې پیل کړي او لا نورې په پلان کې دي. د افغانۍ ارزښت یې نه دا چې ساتلی، بلکې د نورو کرنسیو او عملو پر تله ارزښت لا نور لوړ شوی. دا چې ملګري ملتونه بیا هم دغه چوکۍ د اسلامي امارت حکومت ته نه ده ورکړې، موږ دا عمل یو غیر اصولي، غیر عادلانه او تبعیضي عمل بولو چې په خپله د دغې نړیوالې مؤسسې حیثیت او اعتبار ته زیان رسوي او همداشان د افغانستان د ځورېدلي او کړېدلي ولس سره جفا او بېانصافي ده. ملګرو ملتونو د افغانستان د ولس او نظام پر حق سترګې پټې کړي دي. کارپوهان وایي دا د افغانانو حق دی چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ وروسپارل شي او په نړیوال سټیج خپل غږ پورته کړي. خو ځینې بیا په دې باور دي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ د نظام له رسمیت پیژندنې سره تړلې موضوع ده او تر هغې چې د نړیوالو له لوري وړاندې شوي شرایط نه وي منل شوي په اړه یې پریکړه نشي کېدی. ملګرو ملتونو په خپلې وروستۍ غونډه کې پریکړه کړې چې په دغه سازمان کې د افغانستان څوکۍ د یو بل کال لپاره هم وځنډوي او افغان حکومت ته دې نه سپارل کیږي. د دغې پریکړې له مخې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ به د یو بل کال لپاره هم د پخواني جمهوري نظام استازي نصیر احمد فایق سره وي. کارپوهان بیا وایي دا د افغان ولس او د افغانستان د نظام مسلم حق دی چې باید په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ ور وسپارل شي. دوی وایي له دې کار سره ملګرو ملتونو له افغانانو خپل حق اخیستی دی. وړاندیز دا دی چې لومړی د دغه څوکۍ د افغانستان د اوسني نظام استازي ته ورکړل شي او که په دې برخه کې اعتراضونه موجود وي نو داسې دریم ګړي ته دې وسپارل شي چې وشي کولی په نړیوال سټیج کې په سمه توګه د افغانستان غږ پورته کړي. ښه به دا وي چې نوموړې چوکۍ اول د اسلامي امارت ځانګړي استازي ته ورکړل شي، که چېرته نه ورکول کېږي داسې یو دریم ګړي ته وسپارلی شي چې په هغه کې د افغان ولس خبره راخبرګوي، د هغوی روحیه پکې راخبرګوي او د افغان ولس ښه استازولي وکولی شي تر څو په اوسنیو سختو شرایطو کې د افغانستان ستونزې مسایل هغه په دې لوی ستر نړیوال سټیج کې ښې راخبرګي کړي
تر څو د نړیوالو مرستو پر خپلولو سره د افغانستان اوسنۍ کشالي او سره کمې شي. د ملګرو ملتونو دغه پریکړې ته بیا غبرګون دا دی چې له دې سره ملګرو ملتونو وښوده چې خپلواک نه دي. پریکړې او عمل د یو شمېر هیوادونو په خوښه ترسره کیږي. انګېرنې دا دي چې ملګري ملتونه هم له افغانستان سره دوه مخی سیاست کوي. له یو لوري د تفاهم او تعامل خبرې کوي او له بل خوا بیا بندیزونه او نور مسایل مطرح کوي. کله چې نړیوال د تعامل خبره کوي نو بیا تحریمونه او دا چې افغانستان په رسمیت نه پیژني او دا چې افغانستان په ملګرو ملتونو کې ځای نه ورکوي، دا په څه معنا دي؟ زه فکر کوم ملګري ملتونه هم دوه مخی سیاست لوبوي او ملګري ملتونه خپل لازم استقلالیت نه لري، ځکه دوی د یو هیواد یا د یو ډله هیوادونو په طرفدارۍ تل خبرې کوي، اظهارات کوي او عمل کوي. په ټوله کې باور دا دی چې افغان حکومت ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ سپارل له رسمیت پیژندنې سره تړلې مسله ده او په دغه برخه کې باید ځینې پرمختګونه رامنځته شي. د چارو شنونکي وایي که افغان دولت غواړي چې نړۍ سره یې اړیکې ښې شي او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ ورته وسپارل شي، نو اړینه ده چې د نجونو زده کړو ته اجازه ورکړي، په حکومتي ادارو کې ښځې په دندو وګماري او همداراز اساسي قانون جوړ او پر بنسټي حکومت رامنځته کړي. تر څو چې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې په برخه کې پرمختګونه نه شي، هغه تفاوتونه او توپیرونه په عمل کې په ژمنو کې چې د اسلامي امارت او د نړۍ ترمنځ په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو ترمنځ موجود دي، هغه راکم شوي نه. ماته ښکاري دا استازولي به لا هم نیمګړې پاتې. ارزش‌هایی که پیش اعضای کمیته اعتبارنامه ها است. مکاتب دختران باید باز شود، فعال باشه. زنان در حکومت میتونن که سهم فعال داشته باشن. یک قانون اساسی سرش کار شروع شود و در قانون اساسی تنها طالبان قانون نسازن، دیگران هم در قانون اساسی یک گفتنی داشته باشن. دا دریم کال دی چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ د افغانستان سرپرست حکومت ته نه سپارل کیږي. دا ځل اسلامي امارت د ملګرو ملتونو دغه پریکړې ته د جفا نوم ورکړی او زیاته کړې چې دغه سازمان د ځینو هیوادونو تر اغېز لاندې دی، نو ځکه ترې زیاتې تمې هم نه لري. اروپایي ټولنې او د خوړو نړیوال سازمان د اړمنو افغانانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او د بیړنیو مرستو غوښتنه یې کړې. دغه مرستندویه سازمانونو سخت ژمی، د خلکو کمزوری اقتصاد، طبیعي پیښې او کډوالي په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت لاملونه یاد کړي دي. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي د نړیوالو مرستندویه ادارو اندېښنې پر ځای د افغانستان ته بشري مرستې یوه جدي اړتیا ده. اروپایي ټولنه او د خوړو نړیوال سازمان سخت ژمی، کمزور اقتصاد، وروستۍ زلزلې او کډوالۍ په افغانستان کې د بشري وضعیت د ټکني کېدو لاملونه په ګوته کړي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د بشري مرستو اداره وایي نږدې 50 سلنه افغانان نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه به څنګه برابروي. له هرو دریو افغانانو یو یې نه پوهیږي چې د بل څاښت خواړه به له کومه کوي. په تیره بیا دا چې سخت ژمي، لړزان اقتصاد، طبعي پیښو او تازه له پاکستانه راایستل شویو کډوالو د اندېښنې لا پسې ډېرې کړي. له دې سره د خوړو نړیوال سازمان وایي د ژمي په درشل کې د بشري وضعیت د مهار لپاره اړتیاوې ډېرې دي او د خوارځواکۍ لوړې کچې ته هم اندېښمن دي. د بشري بیړنیو مرستو لپاره اړتیا ډېره ده. د اروپایي ټولنې تازه 26.8 میلیونه بسپنه د سختو اغیزمن شویو کورنیو د لاسنیوي لپاره اړینې دي. د دې ترڅنګ د ناروې هیواد ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ته څه کم 4 او د خوړو نړیوال سازمان ته نږدې 3 میلیونه ډالر مرسته کړې چې په 2023 کال کې د دې هیواد مرستې 10 میلیونو ډالرو ته ورسېدې. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر ویلي په افغانستان کې د وچکالۍ او طبیعي او بشري ناورینونو پر اغیزو سربیره په لوړ شمېر له ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا پاکستان د راایستل شوي وضعیت په پراخه کچه اندېښنې ډېرې کړې دي. په افغانستان کې له پاکستان او ایران راایستل شوي کډوال، طبعي ناورینونه او وروستۍ زلزلې بشري وضعیت سخت کړی او په دې هیواد کې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ده.
کارپوهان په هیواد کې د خلکو اقتصاد او روان بشري وضعیت ته په کتو د اروپایي ټولنې او د خوړو د نړیوال سازمان دا ډول اندېښنې نه ردوي، خو ټینګار لري چې د روان وضعیت د مهار او د انساني ناورین مخنیوي لپاره د نړیوال مرستندویه سازمانونو او هیوادونه له افغانانو سره خپلې مرستې دوامداره وساتي. د افغان ولس یعنی تقریبا اکثریت مطلق د یو وخت خوړه لري او دوه وخت نه لري. دا حقیقت لري په دې چې زه خپل افغانستان ته تللی یم، هرات ته ولاړم، بادغیس ته ولاړم، بالامرغاب ته ولاړم، دې خوا ته ولاړم. دا یو واقعیت دی چې په دې حالت کې خلک قرار لري او دا اړین دی چې ملګرو ملتونه او اروپایي ټولنه او ټول هغه نهادونه چې دي چې مرسته رسوي باید افغانستان ته مرسته ورسوي چې افغانستان د دې حالت نه ووځي. سرپرست حکومت چارواکو د افغان کډوال له حالت سره د نړیوالو مرستو ستاینه کړې او له مرستندویو ادارو یې غوښتي چې بشري مرستې سیاسي نه کړي او د دې هیواد له روان بشري وضعیت سره مرستو ته دوام ورکړي. اوس هم څو مهم اقتصادي خبرونه. د کابل ښاروالۍ له لورې د څه باندې 80 میلیونه افغانیو په لګښت د سړک جوړونې 4 پروژې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په یادو پروژو کې د دارلامان د دانا سړک جوړول، د چلستون او پنډولې سړک د پاتې برخو جوړول او د سیاسنګ سړک پراخول شامل دي چې ټول لګښت یې د کابل ښاروالۍ له داخلي بودیجې څخه ورکړل شوی دی. کابل ښاروالۍ د یادو پروژو د پرانیستې پر مهال وویل چې ښاروالۍ د ښار ودانولو او سمسورتیا ته پوره ژمنتیا لري. په ورته وخت کې د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي د جوړ شوو سړکونو مجموعي اوږدوالی شاوخوا 2 کیلومترو ته رسیږي چې په مختلفو ارزونو جوړ شوی دی. د نوموړي په خبره کابل ښاروالۍ په روان کال کې 15 کانکریټي سړکونه جوړ او ګټه اخیستنې ته سپارلي او د 15 نورو د ډیزاین کولو چارې روانې دي. د سالنګ لویه لار د هر ډول موټرو د تګ راتګ پر مخ پرانیستل شوه. د دې لویې لارې پرانیستې په مراسمو کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال او اسلامي امارت ګڼو لوړپوړو چارواکو ګډون کړی و. د ترانسپورټي وسایطو پر مخ د دغه لویې لارې پرانیستې پر مهال د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال دغه لار د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د وصل نقطه بللې ده. ملا برادر ویلي د سالنګ تونل ټولې چارې د کورنیو شرکتونو له لورې ترسره شوي او په دغه برخه کې د ټولګټو وزارت هڅې ستایلې دي او ولس ته پکار ده چې په هره برخه کې ملاتړ وکړي. په تخار ولایت کې د اوبو رسولو 6 شبکې ګټه اخیستنې ته سپارل شوي دي. کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست له لورې او د یونیسف ادارې په مالي مرسته د تخار ولایت په مرکز تعلقان، ورسج او رستاق ولسوالیو کې د 13 میلیونه افغانیو په لګښت د اوبو رسولو د 6 شبکو چارې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په دغه شبکو کې د 4 حلقه ژورو څاګانو کیندل، 6 اوسپنې کانکریټي ذخیرو جوړول، د 1322 زیردهنونو نښلول، د 7 سولر تختو نښلول او د 2300 مترو په اوږدوالي پایپ غځول شامل دي. کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت د معلوماتو له مخې دغه شبکو په بشپړېدو سره د مرکز او نوموړو ولسوالیو 2300 کورنیو د ښوونځیو 4414 تنه زده کوونکو او ښوونکو د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړی. بلخ کې متشبثو میرمنو ته د فعالیت اجازې د ورکولو لړۍ پیل شوې. د دې ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست وایي تر دې مهاله یې سلګونه متشبثو میرمنو ته د ثبت فورمونه ورکړي او ژر باید د کار شروع کولو جوازونه هم ورکړل شي. بلخوا متشبثې میرمنې د حکومت دغه ګام ستایي او زیاتوي میرمنې د کار کولو ترڅنګ د حکومت ملاتړ حق هم لري. د بلخ مرکز مزار شریف ښار کې د متشبثو میرمنو لپاره ځانګړی شوی بازار. دلته هټیوالې میرمنې خوښي څرګندوي چې ځانګړی بازار ورته جوړ شوی او کولی شي په آزاد ډول پیر او پلور وکړي. دوی پر میرمنو غږ کوي چې په ډاډه زړه د اړتیا وړ توکي ښځینه هټیوالو له لورې ترلاسه کړي. در دکان ما کسی که بیایه بخره و تک تک هم میفروشیم، این قسم هم با فروشات داریم و از فعلا به ما کدام دفتر کمک نکرده و همکاری فعلا میاین سروی میکنن، بازدید میکنن، کار ما رو تایید میکنن و میگن که کمک میکنیم. بازم تشکر از امارت اسلامی که همچنین مارکت برای خانما در کار انداخت و ما کار میکنیم. همون رقم که میبینین بیشتر کار ما با مهره و کریستال و سیم و آهن و چیزا است و این چیزا فعلا قیمتشون در بازار یکی از مشکلات ما که هست خیلی بالا رفته و ما در این باره کمی
با دشواری روبرو شدیم. د خدیجه الکبرا په نوم میرمنو ته په دې ځانګړي شوي مارکیټ کې د مهال په سلو هټیو کې شاوخوا زر میرمنې پر بېلابېلو سوداګریو بوختې دي، خو تر پخوا کاروبار د ناسم اقتصادی وضعیت له امله پیکه شوی. در مارکت ما فعلا 120 دکان فعال است که 120 دکاندار داریم. اگر امروز شاگردایش حساب کنیم تقریبا 1000 دختر خانم کار میکنن. دیگه کارگاه خیاطی ما تقریبا 100 کارگاه خیاطی داریم. مردم توانایی خریداری را نداره اونقدر که مثل که سابق بودن، چون اکثر مردمایی که پولدار بودن خریداری میکردن اونا مهاجر شدن، از کشور خود بیرون رفتن و یک تعدادشان که ماندن اینا بعضی کسایی هستن که فقط هم روزگار خانهشان باید پیش ببره، یعنی مشتری به او اندازه نیست. د بلخ صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین وایي له ملاتړو بنسټونو سره خبرې کړي ترڅو د متشبثو میرمنو ښه ملاتړ وشي او راتلونکو کې هم یاد قشر سره د همکارۍ ډاډ ورکوي. نو په دې هکله تقریبا د 8 تر 10 پورې مؤسسات او انجوګانې چې زموږ د وزارت نه تفاهم نامه لري موږ ته رسېدلې ده او موږ تقریبا په حدود د 800 نه تر 1000 پورې متشبث ښځو مو فورمونه مو ورته ورکړې ده او په مختلفو مؤسسو او انجوګانو کې مو دوی ته داسې یو فضا او چاپېریال جوړ کړی ده چې دوی په خپل کورونو کې او د خپل کارونه مخته ویسي، یعنې د خیاطي په برخه یا د ګلدوزي په برخه یا د قالینو په برخه نو انشاءالله دا زمینه موږ ورته مساعد کړې ده او څه معانع متراکم په مخ کې نه لري. د یادونې وړ ده چې د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د خدیجه الکبرا او رابعه بلخي په نوم د سوداګرو میرمنو لپاره 2 لوی مارکیټونه پرانیستل شوي چې دا مهال پکې سلګونه میرمنې پر لوی او وړو سوداګریو بوختې دي. روح الله روحاني، شمشاد نیوز، بلخ مزار شریف ښار. ننګرهار کې د ولادي سوی شکل لسګونه ماشومانو وړیا درملنه شوې. دغلته په یو روغتون کې د یو افغان ډاکټر له لوري تر دې مهاله د شاوخوا 100 ماشومانو وړیا د شونډو، پوزې او تالو عملیات ترسره شوي دي. ډاکټران وایي دغه ډول عملیات لوړ مالي لګښت لري چې ډیری افغانان یې توان نه لري او له همدې امله یې د عملیات وړیا ترسره کړي دي. دا د ننګرهار په خصوصي روغتون کې د شونډو، پزې او تالو د ولادي سو شکل ماشومانو وړیا درملنه ده چې ترسره کیږي. ډاکټر عبدالغفار غیور چې د عملیات ترسره کوي وایي ژمنه یې کړې چې د خپل شته امکاناتونو په استفادې به اړمن او بېوزله ماشومانو وړیا عملیات کوي چې د ولادي سو شکل یا لامچک او کامچک ناروغي ولري. دغه ډاکټر وایي په تیرو 6 کالو کې له 600 زیات دغه ډول وړیا عملیات ترسره کړي دي. تقریبا 9 کالونه همدا عملیاتونه کومه مختلف ولایتو کې خصوصا مرکز کابل کې زما کابل ته ډیر ماشومان راوړي خلک تر 6,000 نه زیات عملیات کړي دي، خو زیاتره ځایو کې چې راجستریشن کیږي هغې نه بغیر هم دومره زیات شي ماشومان چې هغه موږ چې څومره وسایل راوړي یا دوام راوړي ورته تارونه ځکه دې کې خاص تارونه استعمالیږي هم بازار کې زیات نه پیدا کیږي. ډاکټران وایي دغه عملیات زیاتو پیسو ته اړتیا لري خو دوی ورته په روغتون کې په وړیا توګه خدمات وړاندې کوي. د دوی په خبره د مهال له بېلابېلو ولایتونو د 100 په شمېر کې دغه ډول ناروغانو ته زمینه برابر کړي ترڅو له دې لارې بېوزله ناروغانو لاسنیوی وکړي. زموږ د معاینات چې کوم کوو د عملیات خانې مصارف چې کوم دي، د انستیزولوګ مصارف چې دي، د بستر مصارف چې دي او د نور مصارف دي موږ د خپل محده باندې اغستې ده. په کابل کې د عملیاتونو 100 نه تر 10,000 پورې کې چېرته په سټنډرډ ډول وشي مصارف پرې راځي. دلته مراجعین وایي ماشومان او کورنۍ له دې ناروغۍ کړېدل او خوښ دي چې په وړیا توګه یې عملیات ترسره شوي. دوی وایي د پیسو د نشتون له امله یې نشو کولی چې د خپلو ماشومانو پر وخت درملنه وکړي. پېښور ته مې چې ورسوه هغه پیسې مې ورته په قرض راخیستې هغه راباندې په سود شولې. بیا دومواري یې وغوښتله، دومواري د ما وسه ونه شوله. دغه ماشوم دغه وخت 11 کلنۍ ته زګی راغی او اوس دغه ډاکټر نه موږ ډېر خوشحاله چې دغه ډاکټر راغی او موږ خبر شو د عملیات پرې دی
او عملیات یې وشولو. مخکې ډېر ځایو ته موږ د پیسې مصرف یې زیات کړي، د روغتون ته راغلو مصرف یې نشته. روغتیا پالان د ماشومانو دغه ډول ناروغۍ د فولک اسید کموالی او د امیدوارۍ پر مهال د میندو له لوري خپلسري درملو استعمال د دې ناروغۍ لاملونه دي. د دوی په خبره د دغه ډول ناروغیو لرونکي ماشومان باید د 2 کلنۍ عمر پورې عملیات او اساسي درملنې ترسره شي. شکیل احمد سید، شمشاد نیوز، ننګرهار. هرات کې مطالعې ته د ځوانانو لیوالتیا کمه شوې. د هرات اوسیدونکي وایي د غربت په خواله رسنیو کې د سرګرمۍ زیاتېدو او د راتلونکي په اړه د ناهیلۍ له امله له مطالعې سره د ځوانانو لیوالتیا کمه شوې ده. بلخوا د هرات ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست وایي چې په ټولنه کې د کتاب لوستلو کلتور ودې لپاره باید ګډې هڅې وشي. کتاب ویل او مطالعه هغه کلتور چې د انسان او ټولنې پرمختګ ورپسې تړلی، خو څو کاله کېږي چې د ځوانانو منځ کې ورته لیوالتیا کمه شوې. د هرات اوسیدونکي وایي بېوزلي، مجازي فضا کې د سرګرمیو زیاتوالی او نامعلوم راتلونکی د دې لامل شوی ترڅو ځوانان د مطالعې او کتاب ویلو څخه واټن پیدا کړي. متاسفانه جوانها نسبت به گذشته بو پیمانی که در گذشته ها کتاب مطالعه میکردند و کتابخوانی روی می آوردن، کتابداری میکردن، متاسفانه فعلا کمرنگتر شده. ولی که این خواهش من مینیس از مینیس یک جوان برای تمامی جوانها، برای تمامی عزیزای دلهی است که بیاین بار دیگر فرهنگ مطالعه و کتابخوانی را نهادینه بسازند. بیشتر استقبال از کتاب روانشناسی شد و این نشان دهنده است که از نگاه روانی مردم ما به شدت تحت تاثیر تحولات اخیر و در عموم اوضاع و جو حاکم کشور قرار گرفته. بلخوا هرات کې کتاب پلورونکي هم وایي په دې وروستیو کې د کتاب پیرولو لپاره ورته د خلکو مراجعه کمرنګه شوې. دوی ټینګار کوي چې باید د کورنیو ترڅنګ ښوونځیو کې هم زده کوونکي مطالعې ته وهڅول شي. همه خانواده ها گوشی به اختیار نهسته و فرهنگ مطالعه از سطح بزرگترها شروع نمیشه، در صورتی که باید همه بزرگترها داخل خانه مصروف خود به مصروف کتاب خوندن کنن که اطفال هم بتونن علاقمند به کتابخوانی بشن. ولی وقتی میبینیم همین شبکه‌های اجتماعی زیاد شده و خیلی مصروف شدن به گوشی‌ها و به شبکه‌های اجتماعی، از مطالعه کردن و چی دور. په همدې حال کې هرات کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسئولین وایي د مطالعې او کتاب ویلو کلتور ودې او بډاینې لپاره د حکومت د برنامو ترڅنګ د کلتوروالو او خلکو هڅې هم اړینې دي. دوی ټینګار کوي چې په ټولنه کې د مطالعې کلتور ودې په موخه د کتاب ویلو سیالۍ او نندارتونونه په لار اچوي چې ورسره به مطالعې ته د ځوانانو لیوالتیا هم زیاته شي. باید برای نهادینه سازی فرهنگ کتابخوانی و مطالعه همه ما، هم ریاست اطلاعات و فرهنگ و نهادهای حکومتی و هم نهادهای فرهنگی که غیر حکومتی می باشند، باید با اتفاق هم و با انسجام هم دیگر کار فرهنگی رونق بدن. د بیروزګاری له امله د بېوزلۍ زیاتوالی، د کتابونو لوړې بیې او هرات کې وروستي سیاسي کړکېچونه هغه ستونزې دي چې په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ د مطالعې کلتور یې ننګولی. دې خوا پکتیا کې بیا نقاشان له حکومت د پاملرنې غوښتنه کوي. دوی وایي تر اوسه ورسره اړوند ادارو هیڅ کومه همکاري نه ده کړې څو یې د نقاشۍ هنر وده وکړي او یا هم ورته مناسب بازار پیدا شي. په پکتیا کې د نقاشۍ یو شمېر ځایي هنرمندان وایي تر اوسه یې حکومت په یاده برخه کې هیڅ لاسنیوی نه دی کړی. دا په دې ولایت کې د انځورګرانو او نقاشانو لپاره جوړ شوی یو ورځنی نندارتون او سیمینار دی چې دوی پکې خپل هنري اثار نندارې ته وړاندې کړي. د دوی په خبره پکار ده چې حکومت ورسره په اړونده برخه کې لازمه همکاري وکړي څو هنرونه یې لا پرمخ تللی شي. وخت کې واقعا د هنرمندانو لپاره د هغه تابلوګانې کومې چې لري دغه لپاره بازار بیخي کمرنګی ده
باید بازار ورته پیدا شي. دوی دغه کومې تابلوګانې چې دي دا باید مرکز ته انتقال کړي. تر اوسه پورې خو په پکتیا کې فکر نه کوم چې د زمینه ورته برابره وي چې دوی په دې برخه کې اثار راواخلي او خرڅلاو ته هغې کې او څوک یې واخلي، ځکه چې دا اوس وخت کې دومره پاملرنه د هنر برخې ته چا نه ده کړې. هممهاله ځایي چارواکي وایي چې دوی په دغه ولایت کې د میشتو نقاشانو او انځورګرانو لپاره د هر راز همکارۍ ډاډ ورکوي. د دوی په خبره هڅه به وکړي ترڅو د مناسبې بازار موندنې ترڅنګ په نورو بېلابېلو برخو کې هم د یادې برخې فعالانو لاسنیوی وکړي. نو له ټولو نقاشانو، خطاطانو او انځورګرانو مو هیله او غوښتنه دا وه چې دوی د خپلې کړنې د اسلامي شریعت په رڼا کې ترسره کړي او په دغه برخه کې به لاسنیوی هم کېږي. نو نور اطمینان درته دا درکوم چې مالي بخش وي، قولي، فعلي، چې د پکتیاوالو او یا د انځورګرانو، د رسامانو، د خطاطانو کوم قسم همکاري وي، که قولاً وي، که فعلاً وي او که مالاً وي، انشاءالله موږ یې کوو. له هغه راوروسته چې سرپرست حکومت واک ته رسېدلی، د نقاشۍ د برخې زیات شمېر هنرمندان له افغانستان وتلي او دلته پاتې هغوی د بازار د نشتوالي له امله خپل هنري کارونه کم کړي، چې له امله یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اوس هم څو مهم بهرني خبرونه. پر غزې د اسرائیلي ځواکونو د تیرې یوې ورځې په بریدونو کې شاوخوا 100 کسان وژل شوي او نږدې 100 نور ټپیان شوي دي. د غزې روغتیا وزارت ویلي اسرائیلي ځواکونو د دې ښار پر شمالي برخه سخت بریدونه کړي چې د نږدې 100 وژل شوي او سربیره شاوخوا 100 نور ټپیان شوي دي. له دې سره یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ صندوق ویلي که په غزې کې ماشومانو ته صحي اوبه او خواړه هر څه ژر ونه رسیږي، ډیر ماشومان به خپل ژوند له لاسه ورکړي. بل خوا ملګرو ملتونو په غزه کې د اسرائیلو لخوا روانې جګړې د مخنیوي لپاره هغه پریکړه لیک ته رایه وځنډوله چې د شخړې د ختمولو تر عنوان لاندې مطرح شوی و. بل پلو د اسرائیلو ځواکونو ادعا کړې چې د جبالیا پنغالي ټولې برخې تر خپلې ولکې لاندې راوستي او د حماس هر ډول ګواښ شنډ کړی. په غزه کې د اسرائیلو په بریدونو کې تر دې دمه نږدې 19,900 کسان وژل شوي او له 50,000 زیات ټپیان دي. شمالي کوریا د امریکا او متحدینو د احتمالي ګواښونو په وړاندې د نورو تهاجمي اقداماتو د چمتووالي خبر ورکړ. د دې هیواد ولسمشر کیم جونګ اون ویلي د دریم پرمختللي بالستیک توغندي له جوړولو یې موخه د امریکا د مرکزي برخو په نښه کول دي. کیم جونګ اون ټینګار وکړ چې د امریکا او متحدینو د ګواښونو د مخنیوي په موخه به لا نور پرمختللي توغندي وازموي. امریکا، سویلي کوریا او جاپان تیره ورځ د نوي رښتیني سیستم په نوم یوه داسې هوکړې ته ورسېدل چې د شمالي کوریا د مخ پر زیاتېدونکو پوځي ګواښونو مخنیوی وکړي. او وروستی خبر دا چې اوکراین د روسیې سره د جګړې لپاره د شاوخوا 50,000 پوځي ځواک غوښتنه کړې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وایي له روسیې سره جګړه یوې حساسې برخې ته داخله شوې او جدي اړتیا ده چې متحدین یې په پوځي برخه کې ورسره مرسته وکړي. نوموړي ټینګار وکړ چې د مسکو په وړاندې د جګړې لپاره اوکراین لږ تر لږه 50,000 پوځي بشري ځواک ملاتړ ته یوه جدي اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د امریکا کانګریس د هغو 80 بیلیونه ډالرو د مرستې لایحه تصویب نه کړه چې د روسیې او اوکراین په جګړه کې د اوکراین پوځي ملاتړ ته ورکول کېدی. له ملتیا مو مننه. زموږ د نن شپې خبرې ټولګه په همدې ځای پای ته رسیږي. وخت مو بخیر.